د دې ساعت لنډ او مهم تازه خبرونه ته ښه راغلاست. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. ولسمشر غني نن وروسته له غرمې په ارګ کې له استاد سیاف سره کتلې دي. له ارګه د خپاره شویو معلوماتو له مخې په یاده لیدنه کې چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم حضور درلود، دواړو لورو ته د سولې پر روانې پروسې او وروستیو تحویلاتو مفصلي خبرې اترې کړې دي. حامد کرزی افغان حکومت د دې اوربند نه پلمه کوي، د سولې خبرو ته دې غاړه کېږدي. وروسته تر هغه چې افغان حکومت د سولې خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کړی ده، د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي افغان حکومت د سولې مذاکراتو نه پیلېدو لپاره اوربند نه پلمه کوي او ژر تر ژره د خبرو ته غاړه کېږدي. پاکستان ملا فضل الرحمن افغان جګړې ته ځوانان د غرب په غوښتنه لیږدول کېږي. په پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي پښتانه ځوانان افغان جګړې ته د غرب په غوښتنه تحریک او لیږل کېدل. نوموړي ویلي وسلوالو فعالیتونو ته د پښتنو ځوانانو د هڅونه د مدرسو کار نه بلکې د پاکستاني استخباراتو کارو او د همدوی له لورې ورته وسلې ورکړل کېدې څو افغانستان ته د جهاد لپاره ولاړ شي. د افغانستان جمهور ریاست دویم معاون سرور دانش وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو طرحه له سولې څخه د تېښتې او د خلکو نړیوالې ټولنې د تیر ایستلو په معنا ده. بلخوا 19 کلنو جام د 19 کلنو جان کامرو ځوانان نړیوال جام پاکستان سکاټلند ته ماتې ورکړه او هند سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړه. درېیمه لوبه به د افغانستان او د متحده اماراتو وي. دوستانو که چیرته مو خبرونه خوښ شي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.